بل سبب مؤمنانو تقوى الله عز وجل د الله يره د خوف انه من يتقي څوک چې د الله نه ویری دا انسان به دې ګناهونو ته نه نږدې کېږي. امام بخاري اوږده واقعه راوړ. 3 کسان یو غار ته نوتل. غار کې ایثار شو ګټ رااله نو په دې کې 3 وړو مشوره وکړه چې دشته بیبان دي باران دي چالي دل نه د دې ځنه خلاصون نشته مګر صرف الله د خپل صالح الاعمال واسطه هر یو خپل عمل وای یو د خپل مور او پلار سره نیکی ویل بل د خپل غلام او نوکر سره نیکی ویل په دې ګټه کې لک کول اواله رات سعد العتیق ایو عالم ده حفظ الله وای ماته یو ملګری زنګ وو وای راته وی چې زه په لیفټ کې ایثار شوم او د څه عمل لا وخیا چې زی وکم چې الله ماته نجات راکړي. طالب کله چې سلچته یو نیم سلچته بلډینګونه نشي ایثار شي کېدې شي مړ شي بکی ځکه باندې شي پته نه لګي څو خبرم نه وي. وای ما ورته ویلې چې دا څه وکړه د دې حدیث په بنیاد باندې چې تا یو نیک عمل کړي او ستاسو د الله په منځ کې وي هیڅوک د دې نه خبر نه وي دا څه عمل الله ته پیش کړه خلاص. وای په دې کې شل منټه راته بعد زنګ و چې ما د څه عمل پیدا نه که هر عمل چې ما کړو هغه کې څه نه څه ریاکاری او سمعت او ځان خو نه و. مؤمنانو د څه عمل پیدا کې صالح چې ستاسو د الله په منځ کې وي چې به په دغه مواضیع کې ته نجات او کامیابی دري. من شفیع رحم الله دا خبره کړې ده. دریم کس ویل چې یا الله زما د ترلو ورو ډیر خاص الله ور کړ ماته مطالبه وکړه ما نه منع شو څو وخت فقر او غربت پاغه باندې رااله ما نه پیسې او وخت لې به مې مطالبه وکړه ماته چې سید وای کله چې زه هغه خواته لاړم او په موزي ول خیانت کې ناستم وای ماته ویل چې اتق الله ولا تفز الخاتم الا بحقه الله نه ویریږي او دا مہر مګل او مگر په حلاله طریقه سره کولاو. وای الله زستانه ویریدم او دا هغه ځای نه راپاتېدلم کو دا کار مې ستا دپاره کړی دا کولاواله په موږ باندې راول ګټه کولاو شو او خلک ترې راووت. دا اوچت ایمان غواړي مؤمنان چې په داسې موضوع کې یو سړی کښېني او یو سړي ته وایي چې اتق الله د الله نه ویرېږه او دا ګناه او دا معصیت مه کوه حلاله لار طلب که. نن خو تندي ورپسې ماتوي او شپې ورځې د دې پسې ګرځي او پیسې لګي یو غریب فقیر ته به دغه پیسې نه ورکوي داسې څو پرې چې خپل حاجت او ضرورت یې دی پوره کړ. نو دا کارونه چې سړی بچ کېږي په عبادت بچ کېږي په اخلاص بچ کېږي په احسان بچ کېږي او په تقوا بچ کېږي. دا څلور وړه هغه اعمال دي چې اکثر انسانان د دې نه خالي دي. الله دې من کې پیدا کړي. ځان وګورئ چې بندګي مې څومره ده په بندګي کې مې اخلاص څومره ده او به د الله نظر په موږ باندې څومره ده اېدا موږ څومره منلې ده او به د الله تقوا او د الله یره په موږ کې څومره ده نو به ته کامیابی او نجات ته ورسې او دا سینوي نو به په هر معصیت او ګناه کې به ته کړلوي. دا صفات ځان کې پیدا نه کی هر معصیت ته بستا رسیدګي کی او هر ګناه ته په هیڅ قسم ګناه باندې ودا انسان بریک نه لې ولې چې دغه تقوا نشته اخلاص به کې نشته د الله باندې نظر نه لګي چې الله ما عیني او الله ما څاري د دې وجنه دا د معصیت او د ګناهونو ته نږدې کېږي. الله من کې تقوا پیدا کړي الله ستا عبادت او بندګي رب کې پیدا کړي الله من کې اخلاص پیدا کړي الله من د احسان درجه ته ورسه.